که چیرې تاسو د فیسبوک آی ډي بغیر د نمبرو جوړول غواړئ نو په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته یوه داسې طریقه در وښیم د هغه په ذریعه سره تاسو د فیسبوک آی ډي بغیر د نمبرو جوړولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه ویډیو ضرور سره شیر کړئ. ټول نه مخکې به راسئ فیسبوک به اوپن کړئ. دلته به راسئ کریټ نیو اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ په دې ګیټ سټارټډ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې لومړۍ خانه کې به تاسو فارست نیم ورکړئ، په دې دویمه خانه کې به تاسو لاست نیم ورکړئ. دلته به تاسو خپل لومړی نوم ورکړئ، په دې دویمه خانه کې به تخلص ورکړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپله د پیدایښت نیټه ورته انتخاب کړئ. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو دا دوم اپشن باندې کلیک وکړئ، دا به ورته انتخاب کړئ. په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو نمبر ورڅخه سکیپ کړئ، ساین اپ وید ایمیل په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپله د جیمیل آی ډي پکې پیسټ کړئ. کومه جیمیل آی ډي چې تاسو سره وي هغه به تاسو دلته پکې پیسټ کړئ. که چیرې تاسو سره جیمیل آی ډي نه وي، تاسو نه وي جوړه کړې، نو تاسو د ټول نه مخکې یو جیمیل آی ډي ځان ته جوړه کړئ، هغه راواخلئ او په دې ځای کې یې پیسټ کړئ. رابسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې جیمیل آی ډي پکې پیسټ کړه، دلته به په دې ځای باندې کلیک وکړئ کنټینیو کریټینګ اکاونټ. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. یو پاسورډ به تاسو دلته ورته جوړ کړئ. قوي پاسورډ تاسو ورته جوړ کړئ، اسلی غټ پاسورډ. نمبر هم تاسو پکې استعمال کړئ. نو رابسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ په دې سیو په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې سیم کله کلیک وکړو نو ستاسو آی ډي به جوړه سي. رابسئ په دې آی اګري په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو آی ډي به بشپړه سي، ستاسو آی ډي به جوړه سي.